الرحمن الرحیم. ساده ګل افغان یم. راغلی یو د کونړ شیګل ولسوالۍ ته راغلی یو او اوس روان یو د شینګش درې ته. مقصد د دې ځینې ډېره لرې ده او ګورو کوشش کوو انشاءالله عزتمندو کتونکو تاسو باندې به ځنګلونه وینو، هلته څه رقم خلک زندگی کوي، حیوانات به وینو. موږ خپل هم په چکر راغلی یو د سوی او ښکار دپاره. نو ګورو چې زموږ به څه شی په نصیب کېږي. څنګه شاینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ساده ګل افغان چینل ټولو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. واقعا چې شینګش ډېره ښکلې سیمه ده، دا چې د موټر د تګ ګنجایش هم نشته دی، نو موږ به پیادهروي کوو او هلته به چیني ځنګلونه او ښکلې ښکلې منظرې له تاسو سره شریکوو. له موږ سره پاتې شئ. سلامونه دوستانو. یو څه مزل مو وکړو، یو 2 ساعته او داسې یو ساعت نیم مزل پاتې دی. نو ډېر وږي شو. لاره کې چا دا جواری چې ورته وایي سوکړک غوړو کې پوخ شوی دی، دا دې د شینګشۍ سوکړک وایي. نو دا یو څه وخت کې یو خو موسم لږ یخني ده، نو دا داسې وخت کې ښه تاثیر لري او نور خبرې به در سره شاهین وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، لکه تاسو څنګه جریان کوئ، موږ د شینګش ساحې لور ته کل کړی و. تقریبا یو نیم ساعت یا 2 ساعته مزل مو وکړو، خو لا هم شینګش ته رسېدلي نه یو. نو په لاره یو انشاءالله. خو دغه په لاره کې یو چا مهرباني وکړه، راباندې ورحمېدل او شینګشۍ جوهری دلته په دې مشهور دی، د دې پیرزوی راباندې وکړله. نو حمزه صاحب څنګه جوارې څنګه ارزیابي کوې؟ ډېر خوند یې وکړ، والله سخت وږی شوی وم او غوړم دی که نه، نو ډېره مزه کوي یاره، نه دی ډېر غوړ دی. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، شینګش ته را رسېدلي وو د خیره سره. هغه ملګری چې موږ بېګا خبر کړی و عبدالله، یوه سوی خو یې لاس کې ښکاري او ښکار یې کړی دی. اوس خبرې ورسره کوو، ګورو. السلام علیکم. خیر عبدالله وروره، څنګه عبدالله وروره؟ خیرت دی. خیر دی، په خیر یې؟ ښه خو یې؟ خیر دی. دا د کوم ځای کې ویشته عبدالله؟ دا خو مې بس دې ماڼو سر کې مې وشته. بس دا خو د ډېر غټ کار وکړو، په موږ د احسان وکړو، په کتونکو د مې احسان وکړو، ځکه دا موږ کله نه مو لیدلی، اوس بیا ګورو. راځئ نو نږدې نه به هلته خبرې وکړو، کې به نو
درنو لیدونکو زمونږ چکر همدومره و سپیشل مننه د رشید خان نه عبدالله خان نه عبدالله خان نه او حسن ګل لالا نه چې موږ سره تکلیف وکړو بنډار ډېر خوندور شو د دوی په راتګ سره بیا هم د دوی نه ډېره مننه کوو او که تاسو هم غواړئ چې په راتلونکي کې نورې ښایسته ویډیوګانې وګورئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ ډېره زیاته مننه